علماء یو واقع لیکلی ده و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو لرګي به یې کول آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو ورته یې لکه څه کوې وی صاحب لرګي کوم دا وړم بیا خرڅوم دیو ورته وی چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو بیا لرګي وړه او بیا خرڅ سړی بوتلو د چندړو غر ته چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لښتې چې بوی ما سره یو کونټای چا راکړې ده د چندړو کونټای ده داسې د لاس چې ولا داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی تاسو خیال راکړئ نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې د دیو دغه سړي اشنایي شوه سړی به تلو دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول لوی مالدار شو چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو غره ته لاړو چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي راته ښکاري چې بیمار دی اوس یې کور ماته نه دی معلوم خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و هر کور کې ډیوې چرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلیده پاس نه کتلی یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور آواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته ښه ده جي دننه راشي د انسان په شکل کې دی او په کټ ور سره کېناستو څنګه یې ښه یې جوړې دا سړی ورته وایي دی دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه تا نه ماله بوی راځي هغه ویل ډېره ښه ده نو بل کټ کې کېناستو یو ساعت لاړو څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی دیو ورته ویل ښه شوې ویل او صاحب جوړ شوم او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی ویل ښه ویل ښه ده داسې چلو که چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي این رستو به لرګي کې کني اوس دې زیر و زبر کو هغه ورته ویل ته زما دوست یې اشنا مې څنګه دې په تبر ووهم هغه ویل که ځان دې روغ پکاري خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کني بس کار دې خراب دی دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې خو ځان تې خلاص کا بس تبر یې وله را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته ویل ځه اوس لرګي کوه
تله دی دیو چرته لشل ورځې سری ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو د سړي خدا خیال کړی چې ذات اخلاص شوی او غر د خپل شو. چې بیا دی ورغلی دی د خو به روزانه تلو راتلو لرګي به کول را کول چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویل دا خو بالکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي. هله همغسې تازه دی. بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او د ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خدا معنی چې یو شاعر وایي چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې، داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې شته. تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي. نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت. دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. نو الله دې زمونږ ژبې داسې کی چې څنګه پیغمبر ویلی دي. او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبې د اور نه. نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبې د اور نه. اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د څلور قسمه څیزونو نه کړی دی. دا جسم عنصری د انسان چې کوم ستاسو دی دا د څلور قسمه څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، هوا. اندازه کوئ تاسو څلور قسمه څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو څلورم شی اوبه دي. دغه خاوره ده دا په اوبو باندې الله لمده کړه او بیا یې په اور باندې اوچا کړه او په هوا کې ودروله. گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې دی هغه د څلورو څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، اوبه او هوا. دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصری د انسان چې دی
د قرآن کریم په تقاضا دا د سلورو سیزونو نه پیدا ده. بیا د دې خنبیر چې د دغه خاور خنبیر 40 کاله پروتو. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خنبیر 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه. او د یو سړي دوستو او ډېر جانی دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معک حین، په خدای مې دې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین او حین سورزی چې تیرې شوې سړی پیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جانی دوستو او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو، زه چېرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی، نو دغسې بیا په وصال کې دا چرته برداشت کولی شي چې زه د ده سره خبرې نه کوم. او دوست چی که نه دوست، او زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته ویوي چې زه افسر ومنو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالیږل او چې اوس د افسرای نه لرې شوی یم، جمعې په ورځ مې تمئ خو یو کارډ هم څوک راونه لیږي. نو ما ورته یو شعر ووی، ما شیخ سادی صاحب وی چې سرخی چو دیدم بر لبش، سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی. د معشوقې شونډې مې سرې ولیدې نو ما ورته ووی چې دا دې څه کړي. سرخی چو دیدم بر لبش گفتم که این چی کردی، گفتا کہ خون عاشقا میں بر بپیالا پیتیم. وراته وی دا شونډې مې ځکه سرې دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیاله اسکلي دي. نو شیخ سادی وی چې ما ورته وی چې گفتم کہ خون عاشقا ضایا چرا میرے اختی. ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې. و معشوقې راته وی چې گفتا که سادی دور شو در اینجایی دستور است. راته وی شیخ سادی لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه، زمونږ د دې ملک دا رواج دی چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي، پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به درنه غیر چاپیر کیږي او صاحب چې ته لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي، خدای په راستۍ که څوک در باندې سلام ووایي. او ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تعپیل کوم، دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه. زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه، او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وای صحیح چې دا
زما دوست ہے یا خط ورته لیکي انګریزی کې ورته مائی ډیئر لیکي یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست یا کنه چې دا خدا ټول کا خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي حقیقت لده حقیقت کې دوست معنا دا چې تا به هر وخت سر په تلی کې داغه د پاره یې دوست وای دی دوست سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړ دی او سعد ابن ابی وقاص جنگی کی لګیا دی او داسې حمله کوي چې هر حمله کې تب وای چې د بدن بوس پاش نو پیغمبر ورمنډه کړه په دې املا او ټپولو ورته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي ابا سعد اولا زما مور او پلار دې تا نه قربان شي اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد تا ور کړو ساته وی چې تا ولې د سي عمله کوله هغه ښا زما محبوب دی ولاړی باغ دې دغه شو گزارونه کیږي او زه دې داسې عمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم نه زبردست عمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم نو پیغمبر چې چاته وی چې ارمه یا ابا سعد فداک ابي و امي زما مور او پلار دې تا نه قربان شي تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې دوست خو زمونږ ملک شتم نه او زه خو خپل ځاني خپنه شي د دې قائلم نه زه خپل اوم د دې اهل نه ما سوکراته اهل ښکاری اوم مولانا تھانوی رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی د شپې دروازه ورته وټکول څوک دی فلانه دوست راغلی اپا منډه راووتو ورته خدمت وی یو 200 روپۍ مې پکار دي وی ښه بس منډي کې 200 روپۍ راوړې ولای ورکې او رسخت شو دی اوس په جړه کور ته را روان دی نو ښځه ورته وی چې خدای دې ورکا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکول ښځه دا پوه شو چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و زه ته خبر نه وم چې زه ته خبر وای چې دا پیسې مې کور ته وروړې وې